دا پښتانه ورونه چې په المان کې اوسېږي په عمل خو زموږ نه جدا دی خو دوی د پښتو د کلتور نه غیر ورسره کلکه جوړه وه چې موږ دا پښتو د منځه لاړه نه شي او ورکه نه شي تر ژونده پورې او دا ټول پښتانه یو شي نو زما ویلي دا ارمان دی نو ورونو تاسو ډېر دغه وکړ خو په آخره کې وقت زه دغه یو ټکی درته وایم چې وخت ډېر کم دی نو ولیم ډاکټر صاحب خوشحال تاسو ډېرې ښې خبرې وکړه او ډېر ښه معلوماتونه یې درکړه خو د دې زما په نظر د دې مرض یوه ناجوړتیا ده هغه دا ده تاسو ګورئ چې اوس رئیس جمهور هر څوک چې ځان کاندیدوي نو شاته یا پنجشیری ما ویني یا یې ازبک ما ویني یا یې تاجک ما ویني هسې دې سوچ وکړئ چې کوم یو پښتون کوم یو ما ویل کړه په دې تېر شوي کلونو خو هم د انتخاباتو لړۍ لري هر یو چې خپله کابینه اعلان نه وي هغه د هغې څه علت دی علت دا نه دی چې خلیلي څه داسې اسمان دا کته کړی یا پیم کړی دی ټول یې موږ او تاسو پېژنو چې په سلمه برخه هم د پښتانه دي هغه یو دي هغه پېژني دې ټولو هزارو خلیلي مشر دی څه چې ورته دا ووایي دی مني یا څه چې دا تاجک ته وایي پیم دی مني یا دا څه چې ورته ابل ووایي مني که څه چې ووایي دوست هم هغه مني د هغې د یووالي پښتانه یووالی نه دی او که موږ او تاسې سلک په یو شو نو دا حاجت تاسو د ټول رئیس جمهوران ته وګورئ چې هر یو دی په دې موږ حساب نه کوو چې زموږ رئیس جمهور پښتو دی یو پښتو عمل دی ویل دي چې عمل د پښتون نه دی باید څه کوي که ستا ورور یې نه او که د رئیس جمهور یې کې دا باید پښتانه باید یو شي د یووالي ډېر ضرورت دی چې د هر څه شاته واچوئ او په دې سخت حال کې په هر تنظیم کې چې هستئ په هر حزب کې چې هستئ په هر نظر کې چې هستئ هغه شاته واچوئ او د یووالي دپاره ټول کوشش او آرزو وکړئ او لاس سره ورکړئ زما په قد دغه خواهش تاسو نه چې ډېروالی درته ډېر ضرور دی او کوم خوښه وي نور څوک نه وي څه نه وایي بس یو دوا به وکړو په آخرت کې که ستاسو ټول اوس خوښه وي نو څوک شته والي صاحب شته نه مسعود اجازه بس هغه دی دوا به وکړو سره دا خبرې د دوستانو وکړو تکراري به زه هم کوم نو د هغې دی چې سره ختم هغه ساده به پاتې څه برخې به پاتې نو بس په آخر کې به زه دومره چې خدای دوا به ټول په هغه دی خدای وبخي خدای دې پرې رحم وکړي او واقعي زموږ او تاسو خدای دې داسې غمونه او تکلیفونه وساتي او په وطن کې دې خدای را امیر اولي او پښتانه دې خدای دې مشکل نه خلاص کړي خدای دې ملګری شي او زموږ او تاسو دې خدای ملګری شي د محترم مشر سپین ږیري حاجي صاحب نه ډېره مننه چې موږ او تاسو ته د مشرۍ خبرې وکړلې او دغه دعا دې زموږ او ستاسو خدای قبوله کړي